ټوټې زټوله وما درملنه غواړي په جوړولو کې خو بیا د غمګیستنه غواړي ټوټې زټوله وما درملنه غواړي. د پوهنې وزارت د 1403 لمریز کال د بودیجې د کمیټې کاري او لارښود غونډه د یاد وزارت د سرچینو او ادارې د معین مولوي صبغت الله وسیل تر نظر لاندې په داسې حال کې جوړه شوه چې پکې د دغه وزارت د مالیې او محاسبې رئیس، یو شمېر کارپوهانو او د کمیټې غړو هم ګډون درلود. د ننګرهار ولایت روداتو ولسوالۍ اړوند د کان لیسې امیر د یاد لیسې له 45 تنو یتیمو او بېوزلو زده کوونکو سره د یو جوړه بوټونو مرسته وکړه او له نورو شتمنو هیوادوالو یې وغوښتل تر څو له بېوزلو او یتیمو زده کوونکو سره دغه ډول مرستو ته دوام ورکړي. د کابل ولایت په سروبي ولسوالۍ کې د سپیرې کندې لومړني ښوونځي ودانۍ د پوهنې وزارت پرمختیایي بودیجې په مالي ملاتړ د 900,000 افغانیو په لګښت سره تر بیا رغونې وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د هلمند ولایت نومیش ولسوالۍ اړوند په نوشور کلي کې د نوشور ښوونځي تأسیس او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د غزني ولایت پوهنې ریاست وایي د یاد ریاست د کارکوونکو او د پوهنې د مینوالو په هلو ځلو یې په 1403 لمریز کال کې شاوخوا 53,900 متره مربع ځمکه چې 2,210,000 افغانیو معادل کېږي د ښوونځیو او مدارسو د ودانیو د جوړولو لپاره ثبت کړې ده. د نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ اړوند میری کلي کې یو باب دیني مدرسه تأسیس او پرانیستل شوه. د فراه ولایت شیبکو ولسوالۍ اړوند د سپین کلي د کلي قومي مخورو عوامو خلکو د یاد ولایت له پوهنې رئیس الحاج مولوي اختر محمد زعیم سره وکتل او په یاد کلي کې د فریب د منځني ښوونځي د جوړېدو او ترمیم په اړه کوم چې ځمکه یې د خلکو له لوري ورکړل شوې ده خبرې وکړې. په جوړولو کې خو بیا د غمګیستنه غواړي